چې کله ته د کافرو خواله ځې که نه هلته به ځان غلی عجز نه کوي چې کله هغه تا ته په سپک نظر ګوري یا دیني خلک دی طلبا دي علما دي د یو مجلس ته ځي او دته فطر چې دا خلک ما ته کمزورې ګڼي چې مړه دا د مدرسې طالب او چڼی په څه کې دی دغې مولا او طالب له پکار دی چې د هغوی په مخ کې باندې داسې سینه روباسي پوهېږې ورانې که نه او ښه تکبرانه خبرې شروع کړي او که خپل ګاډی ورسره نه په کرایې د غټ ګاډی راوالي داسې مجلس ته ترې لاړ شي چې په دې خلکو یې روب پرېوځي چې دیني خلکو ته بیا دپاره سپک نه ګوري دا نه چې دا مولا متکبر مولا به تکبر نه کوي په عامو محافلو کې خو که پته ورته ولګېده چې په دې محفل کې مولا او طالب ته سپک کتل شي بیا دې مولا طالب نه چې څومره تکبر کېږي ودې کې بیا دې هلته ځان عجز نه کوي دا ثابت دی دا شریعت مسله ده علي رضی الله تعالی په جنگ ته ووتل لا توره به یې داسې تاو کړله زه حیدر یم حیدر زما نوم کو نه اورېدلی واورئ په تکبر انداز سره به ګرځېدو تاسو دا بیا پکار دی چې څوک دین ته سپک ګوري داسې خلکو په مخ کې باندې بیا ښه تکبرانه انداز پکار دی